په تورخم کې د جګړې تازه جزئیات: د تورخم دروازې نیول او پوځیان پر شا تمبول، د اسلامي امارت د یو سرتیري وژل او ګڼو پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. تېره ورځ په تورخم کې د اسلامي امارت او پاکستانیو چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته تېر ماښام د اسلامي امارت پولیساتو په تورخم کې د پوستې پر جوړولو کار پیل کړ، چې له همدې سره د پاکستانیو پولیساتو له لوري پرې ډزې وشوې. په غبرګون کې د اسلامي امارت پولیساتو په بیړنۍ توګه پر سپکو او درندو وسلو ځواب ورکړ. سرچینه وایي چې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا د سختو بریدونو په پایله کې پاکستاني پولیساتي له تورخم دروازې څخه پر شا شول او دروازه د اسلامي امارت پولیساتو ته پرېښوده چې تر سهاره ډزې روانې وې، چې یو پولیساتی یې وژل شوی او بل ټپي دی، او همدارنګه پاکستاني پولیساتو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو پاکستان بیا وایي چې 3 پولیساتي یې ټپیان شوي. د اسلامي امارت سرچینو ویلي چې تورخم ته تازه دمي ځواکونه له درندو وسلو سره رسیدلي او بیا هم د جګړې امکان شتون لري. سرچینې وایي پاکستاني لوري له اسلامي امارت څخه غوښتي چې پوسته جوړه نه کړي، په خپله پوسته جوړوي او اسلامي امارت ته وایي چې تاسو به پکې کار نه لرئ. شیرزاد لیکلي تورخم او د پاکستاني پولیساتو پر شا تمبول له افغانانو سره ځان وهل د لیونیو کار دی. جنرال مبین لیکلي د پاکستان له پوځ سره په تورخم کې بیا د اسلامي امارت د اتلانو جګړه پیل شوې. د خپل هیواد غازیان په دعاو کې یاد ساتئ. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.